د الله عظمت که غواړې څه هغه نه ځان آګاه کې د خالق کائنات کوم مخلوقات دي غو باندې نظر وکړه تا ته به د خپل رب عظمت پاته ولګي تا ته به د پروردگار عالم لویوالی پاته ولګي خو لیکن که ته ډایرک ذات پروردگار دغه حقیقت معلومولو کوشش شروع کې هیڅ نتیجه ته نه حاصلېږي او دا واقعیت هم دی چې کله یو شی صلاحیت غوره نه وي دغه باندې کله زیات بوج واچي نو هغه شی چې کوم خپل بوج وچاتول غم بیا نشي وچاتوي یعنی غت خپل مفلوج کې فرض وکړه یو حیوان دی چې غا بوج وچاته یومن کچره مغه حیوان باندې ته لاس منه بوج واچي خو دغه حیوان ملیامتیږي بیا هغه یومن کوم بوج وچاتول غم نشي وچاتوي دی وجه نه یې څه تبغه باندې زیات بوج نه اچي هر یو شی یو خاص حد پورې طاقت وی قدرت دي صلاحیت دي زغور هغه کار وچاتوي شي کچره غنغه بوج ور باندې زیات واچي اكوم خپل کاری کول غام بیا نشي کوي مثلا د انسان کوم غوګونو سره کوم څه اوري یو خاص حد پورې اوري کچره आवाज غنه زیات شي نو د انسان کوم غوګونه دي غکړيږي لکه څنګه یو ځای کې سخت د مکوشي صدغه आवाज حد نه زیات وي نو نتیجه کې بیا دغه غوګونه چې لګ ځګي کوم څه اوریدو کوم څه طاقتي و غ طاقتیم ختميږي لکه تاسو به ایران کومه حمله کړې و د عراق کې د قاسم سلیمانی شهادت نه بعد العين اډې باندې د امریکای نو هغه ځکه بعد کې کوم فوجیان وو داغه کوم انټرویوان راغلي هغه صاحب ته ویلو چې هغه د مکه وجنغه आवाज وجنه اوس کې موسی غوګونه کار نه کوي همدا چې کچیر سترګو باندې سترګې یو کسي یو خاص روشنی کې که روشنی حد نه زیات شوه سترګې بیا کوم څه کسي غا هم صحیح نه کسي پس دا یو واقعیت دی همدا چې عقلم یو خاص حد پورې طاقت غد د عقل طاقت دا دی چې یو شی وکسي غنه ورسیږي بل حقیقت ته بل حقیقت وکسي غنه ورسیږي یو بل حقیقت عقل کاردا دي چې غم محدودونه کوم شونه چې محدود دي هغه کتنو سره غ بل حقیقت ته ځان رسي لکه لوګي وکسي لوګینا اگر چې وری کتل نه دي خو یې ضرور دا چې لاندې اورشتا دي کچره پاسه لوګي اوچاته نو لاندې اورشتا دي کسه دغه کوم طاقت دي چې یو شی وخت غنه بل تلار همدا چې دغه عقل طاقت ته چې دا کائنات کله کسي د دې ظرافت کسي د دې کائنات راز او رموز کسي نو یې ضرور د دې پیداون کشتا دي لیکن دغه کوم حقیقت غچون کې دغه نور ډیر زیات دي عقل طاقت نشته څنګه وکسي سوا د دینه چې عقل مبهوت پاتې شي حیران پاتې شي اكوم څخ خپل کار کوي غا کار هم بیا نشي کوي لکه بالکل سترګو باندې کله روشنی حد نه زیاته شوه نو دا سترګې څخه کوم څه کتو غم بیا نه کسي هم د شان سره یې عقل هم د څه دی د پروردگار ذات ډیر لوی دی د غنور ډیر زیات دی نو لږه یې د پروردگار عالم ذات کې سوچ فکر ما کو هغه ځکه د عقل کوم آسته دیتا جولان ما ورکو بلکې د پروردگار عالم کوم نعمتونه دي د خالق کائنات کوم تخلیق دي دغه راز او رموز نه ځان آگاه کو تاسو به د خپل رب عظمت پاته درته ولګي لذا دغه روایت کې چې دی باب کې کوم رغلي دي دیږي کچره اوس مو وکسو النهي عن الكلام في الكيفيه کې تکلموا في خلق الله د پروردگار عالم تخلیق د خالق کائنات د کوم کائنات چې جوړ کړي دي د متعلق گفتگو کو د متعلق سوچ کو د کې راز او رموز نه ځان آگاه کو ولا تتکلموا في الله د پروردگار عالم ذات کې وارد نشو چې
چونکه هغه ځای کې د تاسو رسۍ نه کیږي د انسان عقل طاقت نشته که چېرې عقل وارد شي نو دغه عقل سوا د دینه څه دا پنچر شي او کار پرېږدي بله نتیجه نشته فإن الکلام فی الله دی وجه نه څه پروردگار عالم ذات متعلق سوچ اور فکر کوونه لذا روایاتو کې دي که نه څه تاسو صرف دوره د مو علم دی څه الله شته دی بس دغه ذات متعلق نور مو ته علم نه حاصلېږي بس صرف دا دی چې یو معبود شته دی خالق شته دی دا د مو تصدیق کوم یعنی علم تصدیقي دی غنه زیات مو عقل رسی نشته دی فإن الکلام فی الله که چېرې تاسو غواړو چې د پروردګار عالم ذات متعلق علم حاصل کو لا یزداد صاحبه الا تحیرا نو د پروردگار عالم ذات متعلق سوچ اور فکر کوونه کې سوا د حیرانګیری نه بل هیڅ انسان ته نه ملوي چې د انسان عقل کار پرېږدي دینه سوا انسان ته څه حاصلېږي نه او که یو انسان د پروردگار عالم وجود کې ذات کې سوچ شروع که د کوم عقل خپل کار کوي دا هم پرېږدي عقل پنچر کېږي د انسان وجه دا دی څه حد نه ورباندې زیات بوج رسي څه کله حد نه زیات بوج راشي د عقل ملیه ماتېږي او څه کله د عقل ملیه ماته شوه بیا کوم کار څه عقل کولو کوم خپله دایره وه چې هغې دایرې کې کار کولو هغه هم نشي کوی